السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو قدرمنو کتونکو تاسو ریو موسنلی یو ځل بیا ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل تر تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو کتونکو که تاسو فیسبوک کاروئ یعنی استعمالوئ نو تاسو ته ډیر زیات مشکل مخې ته راځي او بعضې داسې څیزونه چې تاسو غواړئ چې دا فیسبوک کې وي نو ډیر زیاته ښه به وه. لکه مثال په تور باندې تاسو په فیسبوک کې تاسو ته پته چې فیسبوک استعمالوئ ویډیو پلی کوئ تاسو ته ډیر زیات اشتهارات راځي ایډونه راځي او هغه تاسو تنګوي د ویډیو نه مخکې تاسو ته راځي بل ټایم راځي هغه تاسو تنګوي. په دویم نمبر باندې دغه فیسبوک ستاسو نظر هم خرابولی شي ځکه چې فیسبوک ډیر زیات استعمال لري او په دغه کې نایټ موډ یعنی د نظر د نه خرابولو موډ په دغه کې نشته. په دریم نمبر باندې تاسو غواړئ چې فیسبوک د خپل خوښي په رنګ باندې استعمال کو چې زما څنګه رنګ خوښ دی سور رنګ زیړ رنګ شین رنګ په هغه رنګ کې تاسو فیسبوک نشئ استعمالولی. په دغه فیسبوک کې تاسو دغه فیسبوک کې ویډیو نشئ ډاونلوډ کولی ځکه چې په فیسبوک کې دغه اپشن نشته چې ویډیو ډاونلوډ کو او خپل موبایل ته. صحیح ده. داسې نور ډیر زیات اپشنان چې دي سټوري ختمول ډیر زیات اپشنان چې دغه په دې اوریجنل فیسبوک کې نشته او دغه تاسو ته مشکل هم ده او تاسو غواړئ هم چې دا د فیسبوک کې راغلی نو ښه به وه. نو خفه کېږئ نه. په نوې ویډیو کې ما تاسو ټول اپشنان راوړي دي په اسانۍ سره. تاسو کولی شئ چې په خپل فیسبوک کې دغه ټول اپشنان ایډ کړئ. یوازې دا نه په ډېر زیات اپشنان تاسو ته به ټول زه وښیم. خو دې نه مخکې تاسو درخواست کوم زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ او په خوا ګنټې نشان باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ. دې سره به داسې زموږ هر ویډیو تاسو ته په وخت باندې رسي. ویډیو لایک کړئ او دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ. په دې باندې زموږ ډېر زیات محنت لګي. دا ویډیو ضروري د خپل موبایل خپل ملګرو سره ضروري شیر کړئ. نو د دې لپاره به تاسو ته یو اپلیکیشن ډېر ضرورت دی ځکه بغیر د اپلیکیشن نه تاسو دا نشئ کولی. د دې اپلیکیشن لینک ما تاسو ډسکرپشن کې درکړی دی. ویډیو نه لاندې وګورئ لیکل شوي دي. په دغه لیکلو باندې کلیک کړئ. پښتو لیکل شوي دي. په دغه لیکلو باندې کلیک کړئ. تاسو به اټومیټک ډسکرپشن خلاص شي. په ډسکرپشن کې به لینک باندې کلیک کړئ. تاسو به په اسانۍ سره د اپلیکیشن را ډاونلوډ کړئ. فیسبوک کې ویډیو پاس یا لاندې به تاسو ته لینک میلاو شي. د اپلیکیشن په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی شي. کله چې د اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ نو داسې غوندې کې راځي لا اوریجنل فیسبوک غوندې ښکاري. دا ستاسو د موبایل بیټري هم زر نه ختموي. ستاسو د موبایل ام بي هم زر نه وهي او دا نور چې ما تاسو ته ووایي دغه څیزونه پکې هم دي. ښه زه تاسو ته اوس ټول څیزونه هم چې په دې کې تاسو څه څیزونه چې دي نو هغه کارولی شئ. تاسو ته ټول څیزونه وایم. اول باندې د لیکلو کلر یعنی تاسو دا کم لیکل چې شوي دي د دې رنګ چې دی نو دا تاسو بدلولی شئ. دا تاسو کته شئ بدلولی شئ. صحیح ده. ښه دلته په دویم نمبر باندې لارج ټیکس یعنی خپل موبایل لیکل چې دی هغه تاسو غټولی شئ. نو بعضې کسانو چې دا لیکل غټ وي غټ ښکاري. نایټ موډ یعنی کله چې تاسو خپل موبایل په نایټ موډ کې کړئ نو بیا ستاسو د نظر چې دی نو هغه ډېر زیات حفاظت کوي. صحیح ده. دا د املیډ موډ چې دی دا چې کله تاسو آن کړئ نو دا ستاسو د موبایل چارج بیا زر نه وایي. ستاسو موبایل ډېر چارج کوي فیسبوک په استعمال کې. دا د فیسبوک دپاره خاص دی. خبرې کې بل دی هایډ سټوریز. کله چې دا تاسو ووایئ ستاسو د موبایل نه به بره سټوریانې چې دي نو ختم شي. سټوري ویډیوګانې ستاسو پته چې په دې سکرین له پاسه وي او په دې کې اکثر داسې چې غلطې سټوري ویډیوګانې راځي او بیا انسان تنګوي او موږ چې دغه رانلی نو دغه تاسو کته شي چې ختم شي. تاسو کته شي واپس هم راویستی شي. په دې باندې کلیک کړئ دا تاسو واپس هم راویستی شي. ها هاید پوسټ بای کیورډ یو آپشن په دې کې دی. مثال په تور باندې تاسو غواړئ چې د دې نوم والا یو پوسټ دې ماته رانشي. صحیح ده. مثال په تور باندې غلط ویډیوز اکثر راځي تاسو ته په دغه باندې که نه فیسبوک کې هم راځي. نو که تاسو دلته کې کم کیورډ کم نوم تاسو لیکئ دا دی هاید پوسټ بای کیورډ. دلته کې تاسو مثال په تور باندې تاسو چې دلته کې مثال په تور حسین ولیکئ زما نوم ولیکئ نو د حسین مطابق چې تاسو څومره تصویران څومره ویډیوز یا څه چې په دا پکې راځي ډاټا کې نو هغه به تاسو ته مخې ته نه راځي. صحیح ده. ایډ بلاکر پکې ټول نه غټ اپشن دی چې تاسو په فیسبوک بیا تاسو ته ایډونه نه شو کېږي او تاسو تنګېږئ نه. مور اپشن په دې کې نور هم سیټینګز دي. خاطرې سره که تاسو دلته کې سیټینګ ته راشئ او دلته کې تاسو وینئ نو دلته کې به تاسو ته هم دغه څیزونه میلاو شي او دلته کې تاسو ته ټایمر هم میلاو شي. د دې سره تاسو خپل فیسبوک لاک کولی شئ د 4 انسو په کوډ باندې. نو هغه بله فایده شوه چې فیسبوک لاګیني. صحیح شو. او بیا هم ستاسو موبایل کې ستاسو فیسبوک څوک نشي کولاولی بغیر د کوډ نه. نو دغه هم په تاسو کې دی کولی شي. په دې کې به تاسو ته ټیمز میلاو شي. ټول اپشنان دي په دې کې. ټیمز چې دی نو هغه به پکې تاسو ته میلاو شي. کلرز به پکې میلاو شي. ټیمز پکې تاسو ته وښیم. ډېر زیات څیزونه دا کلرز دي. تاسو د دې بیک ګراوند کلر چې دی نو هغه د خپلې مرضۍ په رنګ باندې تاسو فیسبوک استعمالولی شئ. ټول دا تاسو کته شئ. دا تاسو که دا اپشن تی آپ کړئ دا تاسو ګورئ فیسبوک په دغه کلر کې استعمالولی شي. ډېر خوندور او زبردست اپلیکیشن دی. او که تاسو ته ویډیو راشي تاسو ډاونلوډ کول غواړئ نو په ویډیو باندې تاسو ته له پاسه چې کله تاسو پلی کوئ نو په دې ویډیو باندې به تاسو ته لاندې دلته کې ډاونلوډ اپشن دا دی تاسو کته شئ.
ویډیو هم پلی شو خو دلته کې تاسو ته ډاونلوډ اپشن هم درکوي. دا ویډیو تاسو په اسانۍ سره ډاونلوډ کولی هم شئ. صحیح ده. ډېر زبردست خوندور اپلیکیشن دی. ضروري انسټال کړئ او ضرور ټرای کړئ چې تاسو ته خوند درکوي که نه درکوي. نو دا ونه ویډیو خوښ شي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کول مه هېروئ، ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیر ساتئ. د الله